د ولسي جرګې رئیس وایي صالح د لزانه فیسبوکي اتل نه جوړوي. د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته ویلي دي چې د فیسبوکي اتل جوړېدو پر ځای دي د خلکو د یووالي هڅه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې جرګې یو غړي ګواښل د اساسي قانون خلاف بولي. د جمعې په ورځ رسنیو کې داسې کلیپ خپور شو چې پکې امرالله صالح ولسي جرګه کې د بادغیس استازی امیرشاه نایبزاده تورنوي چې له طالبانو سره معامله کړې او سرتیري دې ډلې ته په تسلیمېدو هڅوي. ښاغلي صالح په خپل خبرې کې ولسي جرګې دغه غړي ته په ګواښونکې لهجه کې وایي که طالبانو ته د افغان سرتیرو د تسلیمېدو له هڅونې سملاسي لاس وانخلي او پښیماني ونه ښیي جهنم ته به یې ولېږي. د ولسي جرګې دوشنبې ورځې غونډه کې پر دې موضوع خبرو د جرګې مشر او څو وکیلانو خبرې وکړې. د جرګې مشر میررحمان رحماني هم ویل له نایبزاده سره دا ډول چلن او ګواښل کوم قانوني توجیه نه لري او یو بیړنی او بې قانونه عمل دی. ښاغلي رحماني زیاته کړه د اساسي قانون د 102 مادې له مخې که د ولسي جرګې یو وکیل په جرم تورن شي مسؤل مامور د جرګې ته د اړوند موضوع خبر ورکړي. خو د نایبزاده په حق له ولسي جرګې ته هیڅ رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. هغه ویل امرالله صالح که د تور سندونه لري عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري چې قضیه قانوني ډول تعقیب شي. که اسناد نه وي چې شته هم نه نو مرستیال صاحب له احساساتو او فیسبوکي احساساتو کار مه اخله. نوموړي خپلو خبرو کې وویل چې زه په ولسمشر او سیاستوالو غږ کوم چې دې نازکو شرایطو کې د ښاغلي مرستیال صاحب د عامه فکر جوړول هڅه نه کوي او د ناروا استخباراتي دسیسو کارونه دې ډډې ته کړي، د خلکو د یووالي هڅه دې وکړي، نه د فیسبوکي اتل جوړېدو. د ولسي جرګې د نننۍ څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو مشر رضوان مراد BBC ته وویل چې امیرشاه نایبزاده ته د ولسمشر د لومړي مرستیال خبرداري او د قانون منګول ته د هغه د کش کولو خبره د هغو اسنادو او کره ثبوتونو پر بنسټ وه چې لومړي مرستیال او د حکومت مشرتابه ته رسېدلي دي. ښاغلي مراد زیاته کړه چې دا مفصل اسناد ښایي چې څرنګه نایبزاده د طالبانو له قمندان سره اړیکه نیولې، د خپلې د کورنۍ غړي او ملګري چې د امنیتي ځواکونو په لیکې کې دندې درلودې مخامخ هڅولي چې طالبان ته سیمه پرېږدي او زمینه برابره کړې ده چې د جګړې په حال کې له طالبان له دښمن سره هر ډول همکاري وکړي. رضوان مراد دغه راز د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد فعالیت ملي خیانت وباله او غوښتنه یې وکړه چې د پارلمان وکیلان د شته اسنادو ته مراجعه وکړي. هغه د پارلمان وکیلانو ته خطاب کړی دی چې پرېږده چې هم قانون عملي شي او هم هغه کسان رسوا او د قانون منګول ته وسپارل شي چې په جګړه کې د دښمن په ملاتړ او د افغان ځواکونو پر ضد فعالیت کوي. د یادونو وړ ده چې ښاغلي صالح ته منسوب کلیپ خپرېدو پسې د افغانستان پولیس هوایي ډګرونو او بندرونو ته د لیک لېږلو سره ویلي وو چې د ملي ګټو دفاع د هېواد دفاع لپاره د بادغیس استازی امیرشاه نایبزاده له هېواده بهر نشي تللی. خو د ولسي جرګې مشر رحماني وایي که ښاغلي نایبزاده د ملي امنیت خلاف کار کړی وي باید د مشروطو او آئیني دلایلو سره د اساسي قانون او نور قوانینو له مخې عدلي او قضایي ادارو له لورې دا مسله تعقیب شي او تر دې پرته نوموړی ممنوع الخروج کول او کور کې کاله بندول د ده د قانوني حقونو او خوندیتوب خلاف کار دی. نوموړي له وکیلانو وغوښتل چې د ښاغلي نایبزاده کور ته تللو سره د هغې نایبزاده د کور ته د تللو سره د هغه د خونې کالهبندي ماته کړي. د ولسي جرګې غړي امیرشاه نایبزاده د نوموړي په تړاو د ولسمشر د لومړي مرستیال څرګندونې غیر قانوني او سپکونکي بللي دي. هغه زیاتوي تل د نظام ملاتړ کړی او ګواکې 2 ځلې بادغیس له سقوطه ژغورلی دی. ښاغلي نایبزاده ښاغلي صالح ته خطاب کې وایي که د ده خلاف اسناد او شواهد لري باید له قانون لارو پر مخ ولاړ شي ځکه دا